بعضې ملګري د کورونه تللي وي او خفه شوي وي تللی وي پته یې نه لګي د کور نه ورک شوی دی غیب شوی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو دوستانو د نور کله په شانته کې ستاسو په خدمت کې نن هم یو عمل پیش کوو. عمل داسې دی بعضې ملګري د کورونه تللي وي یا خفه شوي وي تللی وي یا دغه رنګې هېڅ پته یې نه لګي د کور نه ورک شوی دی غیب شوی دی او تاسو غواړئ چې دغه نارینه یا زنانه د کور ته په خیر او عافیت سره الله رب العزت راولي نو د کور نه د تښتېدلی شوي د ورکړل شوي انسان دپاره دا عمل دی. تاسو دا وکړئ انشاءالله ډېره فایده به درکړي. اولا خدا دی چې دا یا معیدو دا لفظ مبارک دا اسم مبارک تاسو کثرت سره وای کور کې چې څونه افرادي توجه سره وای او که داسې نه وي نو د هغې تعداد دی 501 مرتبه یا معیدو وای او دا کوم کس چې د کور نه تللی دی خفه تللی دی داسې ورک شوی دی د هغه ذهن کې د هغه تصور کوئ او د هغه تصویر خپل ذهن کې راولئ او د هغې نه پس دا عمل جاري ساتئ. انشاءالله چند ورځو کې به دننه هغه خپل کور ته په خیر و عافیت سره الله رب العزت راولي. جزاک الله. السلام علیکم ورحمت الله.